په پاکستان هیواد کې د میشتو افغانانو کډوالو په باره کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څه ویلي دي؟ راځئ دا ټول حقیقت په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو تاسو هم له همدې حقیقته خبره شئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. عمران خان وایي له افغان کډوالو سره د مرستې سپارښتنه کومه. د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د کډوالو چارو د وزیر په غوښتنه د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان ویلي چې په هیواد کې د کورونا د مخنیوي په خاطر له افغان کډوالو سره د مرستې سپارښتنه کړې ده. ویل کېږي چې په دې کې د پاکستاني کورنۍ بېځای شوي هم شامل دي. پاکستاني حکومت له دغه کسانو سره د مرستې لپاره د میلیونونو کلدارو د ځانګړي کولو سپارښتنه کړې ده او په خبره په دې سره هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د کرونا د پراختیا مخنیوی وکړي او ترڅنګ د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په پاکستان کې دمګړه د کرونا نږدې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پاکستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمېر 32 تنو ته رسیږي. پاکستاني چارواکي وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر هم اوس 2252 ته او 100 نور کسان روغ شوي دي. دوستانو، ستاسو د عمران خان دې څرګندونو ته څه نظر لرئ چې د افغان کډوالو په باره کې نیوله ده؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.